پاکستان ته دوه غټ بدخبرونه پر ځواکونو د بلوچستانو خونړی برید او د ټي ټي پي لخوا نوي عملیاتو ته د چمتووالي اعلان. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان کې په ځانمرګي برید کې 9 پولیس افسران وژل شوي. په پاکستان کې پولیس وایي نن دوشنبه د مارچ شپږمه د کب 15مه د بلوچستان په ولایت کې د پولیسو په موټر کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 پولیس افسران وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي عبدالحی عامر د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سپور و او هغه وخت په ځان پورې تړلو چاودیدونکو مواد وچول چې د پولیسو موټر قطار ته نږدې شو. پولیسو ویلي چې پیښه د بلوچستان ولایت د سبي په سیمه کې شوې چې د مرکز کویټې څخه 160 کیلومتره لري ختیځ خواته پرته ده. د یاد برید مسؤلیت بلوچ ازادي غوښتونکو منلی او ګواښ کړی چې هر هغه څوک پر بلوچستان د واک چلولو فکر په سر کې ولري نو سر به ترې پرې کړل شي. بلخوا ټي ټي پي د افغانستان پولیس سره نږدې قبایلو سیمو او نورو ځایونو کې د نفوذ په حال کې ده. پرنټ هندي ورځپاڼې د پاکستاني طالبانو د خطر په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي د افغان طالبانو متحده جنگي ډله نه یوازې د افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو ځایونو کې هم د نفوذ په حال کې ده. په راپور کې راغلي چې ټي ټي پي پرته له هیڅ ډول محدودیت څخه په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د ټي ټي پي قومندانانو همداراز روان اوړي کې پر پاکستاني ځواکونو د سختو بریدونو خبرداري هم ورکړې. په دې راپور کې د هم راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د پولیسو پر افسرانو د پولیسو پر ادارو او امنیتي پوستو څو ځلې بریدونه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.